راځو د خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د جهادي راپورونو باندې. په پاکستان کې خبر دا دی چې د پاکستان په وزارت دفاع باندې د ډرون برید شوی دی او ویل کېږي چې وزیر دفاع یعنی خواجه آصف ټپي شوی دی او په بستر کې دی. همدارنګه پرون په اول د جنوري باندې په خیبر پختونخوا کې ټول 9 بریدونه شوي دي. یعنی په بنو کې 2 برید شوي دي، جنوبي وزیرستان کې 3، شمالي وزیرستان کې 1، پیښور کې 2 او خیبر کې 1. چې په بنو کې پوځي چاونۍ باندې د مجاهدینو خپل جوړ شوی توغندۍ یعنی AF-70 الفاروق د خپل د مجاهدینو جوړ کړی توغندۍ دی، 80 کیلو وزن وړلی شي او خپل یعنی لږ ساحه وهي دی د چاونۍ په دننه په کم کې استعمال کړی دی، دننه چې دا کم کې چاودېدلی دی، د SSG کمانډو عسکران فوجیان وژلي دي او نور عادي فوجیان هم هلاک کړي دي، پوځیان او ډېر زیات نور ټپیان کړي دي. د همدې ولسوالۍ په لیړه پل پر پوستې باندې تعرضي برید کې مالي او ځاني تلفات اوښتي دي. جنوبي وزیرستان شکتوی ولسوالۍ ډي چوک په سیمه مجاهدینو د پوځ 2 پرلپسې غبرګ بریدونه کړي، مالي او ځاني تلفات یې اړولي دي. د یادې ولسوالۍ په پیاژه سیمه کې د راسکوف په برید کې یو څارونکي کامره ویجاړه شوې ده. شمالي وزیرستان میرانشاه ولسوالۍ غونډه تیره پوستې باندې د راسکوف په برید کې 1 عسکر وژل شوی دی، یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. FR پېښور ولسوالۍ د TIA معلومات په اساس د FC عسکر ریحان ونیوه او بیرته د مشرانو د قومي مشرانو په ضمانت سره خوشی که په دې شرط سره چې بیرته پوځ سره به نه یوځای کیږي. د FR پېښور شرکیره حسن خیلو په تړونی خولی سیمه باندې پوستي جوړولو په بوخت عسکرو باندې د راسکوف په برید کې 1 عسکر وژل شوی دی او 2 نور ټپیان شوي دي. خیبر ولایت باړې ولسوالۍ اکاخیلو سیمه کې د عالم کلی مجاهدینو کمین نیولی چې د پوځ سره اوږده جګړه شوې ده. دې جګړې 8 ساعته دوام کړی دی، 8 پوځیان وژل شوي دي، 8 ټپیان دي او ډېر زیات غنیمت د مجاهدینو لاسته ورغلی دی. اوس د تاسو ته هغه راپور وړاندې کوم چې د دسمبر کال 2015 کې مجموعاً په پاکستان کې 201 عملیات ترسره شوي دي. شمالي وزیرستان کې 53 عملیات، وزیرستان جنوبي کې 50 عملیات، په ټانک کې 140، خیبر پختونخوا کې 20، ولایت د خیبر کې 20، باجوړ کې 40، کرم ولایت کې 11، بنو ولایت کې 11، د ریس میرخان په ولایت کې 10، لکي مروت ولایت کې 6، مکران ولایت کې 4، مومن ولایت کې 6، جنوبي پنجاب کې 3، ولایت چترال کې همدارنګې د دې دغه تعداد رانه دلته پاتې دی چې څو چترال کې دي، خو په فکر کوم چې د 3 دویم دي. په کاروک کې 3، په اورکزیو کې 2، ګلګت بلتستان کې 2، پیښور کې 1، هزاره کې 1، کوهاټ کې 1. او د دې بریدونو نوعیت څنګه دی؟ سنایپري او لیزري حملو کې 28 حملې شوي دي، تعرضي حملې 49 وي، کمین چې نیول شوی دی 41، ګرینیډ او لاسي بمونه چې غورځول شوي دي 14، ټارګټډ یا هدفمند بریدونو کې 20، ګوریلایي بریدونه 19، جوابي بریدونه 11، میزایل حملې 11، دا حملې شوي دي. د دښمن ځاني تلفات او نقصان 433 کسه په دسمبر کې وژل شوي دي، ټپیان 404 کسانه دي، گرفتار شوي ژوندي 55 کسانه دي. د فوج د SSG په دغه چې وهل شوي دي 552، د FC 160، پولیس CTD 140، امن کمیټې 40. تخریب شوي وسایل چې د پوځ تخریب شوي دي: ټرک موټرونه، موټرسایکلونه ټول 80، سکیورټي کمرې 14 او کواد کاپټر ډرون 9 یعنی وهل شوي دي، کار ایستل شوي دي. فوجي او پولیس ودانۍ 8 او د ټانک او باکتربند ګاډي یا زرعي ګاډي 7، مختلف اسلحې 2، انټرنیټ ډش سیستم 1، راشن ډیپو 1،
د اوبو سیستمز یو دا ټول تخریب شوي دي او بعض شیان په دې کې د غنیمت شوي دي. ترلاسه شوي غنیمت مال د تعداد دا دی: مارټر او راکټ لانچر 101 دانې نیول شوي دي، مختلف اسلحې 950 لاسته راغلي، ګرینیډونه 15 لاسته راغلي دي، کواد کاپټر ډرون 2 لاسته راغلي دي، مختلف موټرې 2، موټرسایکلونه 2، تجهیزات، جاغورونه، ګوله بارود، نقدي، خوراکي او نور لوازم مجاهدینو غنیمت نیولي دي. دا و د دسمبر د میاشتې او همدارنګې د پرون ورځې راپور چې ستاسو حضور ته مې وړاندې کړ. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.